هغه څه شي پکې سجي ماشاءالله ماشاءالله څه شي سجي دي دا جلبا او چګانو د لوګر چې دی وروره بادام دي زیتون پسې راته نو د لوګر ډېر مالونه بادام نخود پسته هر شی به داشت داری درمنو دوستانو مسلکی ډاکټر ته اوس منو دنه ډیمو عملاً به وګورو دوستانو چې سره کوم غاښونه د تربیوي او د غاښونو په اړه باندې کله معلومات ورکړي چې څو ډوله غاښونه هغه لري مهارت لري چې هغه کې تربیوي لري چا درته ویلي چې ستا ریسي صاحب ته راسته هغه لکه پخوا ورته ورسره مشتري وایي که چا درته صفات ولا پخوا نه مشتري ورسره ماشاءالله نن سبا دغه میډیا ډېره پرمختللې ده ګر پکتیا پمپ سټیشن یو بل خوبي همدغه د سلري ساته خپل هیوادوال ته شین چای له ګوډې سره سلري ساته به هر څوک سي بغیر له دې نه چې څوک راشي تیل لیوا چې خبردار بغیر تانوز دیگه پختانیز دیگه نه دیگه نباشه این باید بود باشه و سرش عوض کردن نمیتونی نه دیگه اجازه باز خراب میشه نه اینو باز اگه برابر شدیم در دمش باز میایم ما هزار دفعه میچارج بریم میمون مست دیگه جای دیگه نره لغل رویتینیږي له کابل نه مو بیا هم یو روپۍ او کله داسې وخت کېږي چې 2 روپۍ موږ کولی شو چې له کابل نه د موږ نرخ ارزانه یو بوسو د سفیکا پاکه در باندې وخوړ نه کوه الحمدلله نه صفا کباب څو خوراکه ډوډۍ وه دوی 2 خوراکه وه 2 خوراکه ډوډۍ 100 روپۍ 300 افغانۍ چې مراتې وکړي بالکل مې کړه چې دغه شان پریمه وکړي ټول هر څه مو پرې ورکوي هېڅ پیسې نه اخلم هېڅ پیسې نه اخلم بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکو هیلو ورکړی کوم خوشحاله یم چې زه تواب مزی یو ځل بیا د یو راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې یم قدرمنو دوستانو نن بیا هم د لوګر ولایت مرکز پل عالم کې یم او دلته کابل لوګر ترمنځ یعنې د دروازې په سر کې راته مستریان دي په دغه موقعیت کې یو رستوران سره مخامخ شوی یم چې د اریانا سوجي په نامه باندې ده او ډېر بیروبارو او نن جمعې ورځ هم ده ما ویل مثلا زه دلته دغه جمعې ورځ کې د خلکو سره لږ وغږیږو دا خو د لوګر خلک دي ډېر شریفه خلک دي ډېر خواږه مېلمهپاله هم به خبرې ونه واخلو به جمعې ورځ ده نو مخکې له دې نه چې د جمعې لمونځ وکړو دلته به ډوډۍ وخورو ده
خلک به مو غږو لږ ساعت به تېر شي جمعې ورځ ده تفریح ورځ ده نو قدرمنو دوستانو د خپرونې تر پای پورې اوسئ او هغه دوستانو هېوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینه سره ګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شیر کړي دوی نه ډېره مننه خب حاجی صاحب آشپزخانه تا بریم دار شامل است سابقا ابی خوردنی ها کجاست ما خوردنی ها رو علاقمند هستیم ببینیم خیر بی ماشاءالله دیگه قابلیت نوشدم داریم تانوز دیگه پخته نیست دیگه نه دیگه نباشه این باید بود باشه و سرش واز کردن نمیتونی نه دیگه اجازه باز خراب میشه نه این باز اگه برابر شدیم در دمش باز میایم ما هزار دفعه میچاج بریم مهمان مست دیگه جای دیگه نریم دیگه سالندیست این هم دیگه دم در حالت دم است بخیر آماده باشه دیگه در آشپزخانه چی مهم است بسیار نظافت آفرین نظافت قدرمن دوستانو ماشاءالله سیم دست درجه یک آقای نیواله ده ترتیباتی نیولی دی او که پاک آشپزخانه ده اس نمچ سا و نمی گتوز تو چی هست که ماشاءالله نانخوریست دیگه نمی یعنی کلی دیگه سیستم تان چارزانوز دیگه دیگه چارزانوز ها سر تخت میشینن و خوراک میکنن نه میمانا چطور است میمانا دیگه دارن یعنی الحمدلله سی وقت نه یک چاشم و پخ داره خوب دیگه شو مسافر نداره باز چی دور است شو دیگه جا چی نگاه شو مسافر نداره مقدم کلب میکنین یک آشپز و یک کبابی می باشه خلاص خوب است خیرات باشه خوش آمده خیر آمده فعلا ما در کجا هستیم نامتان چیست اسم ما صاحب رضا باشنده ولایت لوگر از منطقه کلنگار هستم ماشاءالله هتل است به نام آریانا هتل هتل به نام خب چی وقت سیجل است چی وقت اینا جور کردین با کدام فکر جور کردین 13 سال میشه دم یک کارو ماشاءالله خود چطور فکر بر پیدا شد سابق هتلداری کرده بودی ولی سابقا نه وقت کرزی کرده بودیم دم لوگر هتل هم اون بغل سرک خب سابق چطور بود حالات چطور بود حال چطور است ولی حال فضل خدا امنیت است شکر شب و روز هیچ مشکل نیست فضل خدا شب هم بوده 2 بجه شب 1 بجه شب در لوگر هیچ مشکل نیست آجی صاحب در هتلداری و در کاروبار بسیار مهم چیز چی است مهم اخلاق ماشاءالله اخلاق و نظافت آفرین خب امنیت چطور است امنیت فضل خدا رو که صد نیست شاروالی میآید اینجا فرسان شاروالی میکنه میایم انشاءالله شاروال خوب آدم است آدم خوب است پاک میکنه شار است نفرای گلگان برم اینجا مهمان چای مایشان ما میتونیم ماشاءالله فرهنگ ما مهمان نوازی مهمان نوازی لوگر از انشاءالله لوگر مهمان نواز است مردم لوگر از چی بشناسیم در شهر در شهر وقتا از اخلاق خوبش مهمان نوازی خوبش خب انشاءالله خب مینوی غذایتان مثلا از چند تا چند است چه قسم غذا پخته میکنید 3 چیز پخته میکنیم در رستوران یکی کباب میکنیم سیخ کباب سیجی پخته میکنیم سیجی مرغ دیگه قابلی ازبکی میکنیم سیجی ما هست 320 روپه قابلی ما هست بخاطر 160 روپه کباب سیخ ما 160 ما شما خود 3 وقت نان میخوریم نه از صبح شروع میشه تا به شام صبح چاش شام صبح چی پخته میکنی کسی چی فرمایش بده صبح وقتا دیگه 3 چیز ما پخته میکنیم دیگه چیز نداره خب یگانه که من یگان کراهی تخم میکنم بخاطر جور میکنم کیفیت غذایتون چطور است الحمدلله بخی 100% پرسان میتونید این بسته ولایت لوگر انشاءالله اخلاق بچه هم خوب از شکر اقتصاد مردم میخوایم کار میکنیم امی نرخ پایین چند است کلش هم یک نرخ 160 روپه کباب هم میتونیم 160 روپه قابلی هم 320 روپه سیگیر چای سیاه زیاد مردم میخواه یا سبز چای سبز از چی بشناسیم چای سبز از کیفیتش از رنگش راځي چې لاړ شو د اول سړی پیدا کړو چې د اول سړی څوک د غږېږي هغه ته یو 2 ورونه داسې مخامخ راته ګوري دویم علاقمند دي چې ما سره وغږېږي یو خو علاقمند غوندې راته ښکاري ورته اشاره یې وکړه چې نه یم علاقمند ما ډوډۍ صحیح خوړلې نه ده یا ډوډۍ ورته صحیح را رسېدلی نه ده همدې له خاطره به ډوډۍ تېر شي سلام علیکم وروره دا ځوانان ګوره تکړه دي ګوره د دغه ویښتان دغه هغه دي دا کلوله سیا چنګ دي که نه دغه سړی شوقي دی اته څنګه یې وروره طبیعت دې ښه ده خیر وکړه تکراري ګوره دا ولې دغه هوټل دې ته انتخاب کړی ده دا دلیل یې چیرې ده ځکه چې ښه ډوډۍ راکوي او د کوم ځای د حاج اکبر کلا د کوم ځای د حاج اکبر کلا چېرته ده کلنګار نه کوز یعنې لوګری هو لوګری او چرګ خوري هو د ټولو دوستانو چرګ خوري سوجي خوري دا دمکه دې کړی ده او 2 نفر دي دا بل سر پټ کړی ده ځان نه کوي خو دا سړی هغه شرم نه لري هغه نه که نه چرګ یې کړی ده او داسې چرګ یې هغه کړی دی چې هغه کابل کې هغه کوم خلک دي کوټک صاحب شینواریان هغه خوري کېنه ډوډۍ وخورئ کېنه
دا راته وایي لقمه نه 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 خورم نه ونیسه ته ډېره مننه خیر اوسې څه شی دي سره سوجي سره دا راغوښتي دي او تا ته دا ترکاري ده چکنی نه ده راوړی تر اوسه چکني مې نه راکو سره خوري دلیل چیرې چې دا چکني سره خوري چې ځکه دا باندې ډېرې ټول چي دي سره نور شی نشته ورسره څنګه د قدر و عزت و پاکي و صفایي په هوټل کې شته قدرمنو دوستانو هېوادوال دي خصوصا بیا لوګریان دي لوګر خلک خو ډېر خواږه خلک دي تاسو ته معلوم دي و از کجا هستی و از لوگرش از کجا لوگر از سر موترش دا ګوره داسې عاجز ناسته ښه عاجز ناسته داسې ځان عاجز نیولی د سینما ته رانیسي او موږ خو عاجز خلکو ته روان یو او څوک چې ډېر تېز وي که نه او څوک سره کېدی نه شي هغو سره کېدی نه شي نوم دې چې ده نوم شیرین اخلاقی ده د کوم شي اخلاقي یې د پکتیا ولایت ګرده سړی او د ګردې سیړۍ د قدرمنو دوستانو د دوی کې سیړۍ ډېرې دي سیړۍ لري داسې درانې قدرمنو دوستانو صدراړم ګوره دا بعضې دوستان حتما نړیوالان دي د مخامخ ناستې دوی له لرې لرې نه هغه ټوکې ولي که ټوکې ولي که نه ټوکې او څنګه دا هوټل دې انتخاب کړ الحمدلله چې دلته راغلو نن سبا خو پاتشان سپیهی د خلکو ګورئ چې سپیهی پکې کوي که خلک ډېر برک نسي یو دوه هوټل مې دلته راغلو مې وویل چې داسې یو هوټل سپیهی لري دلته ننوتو دغه سړی داسې څنګ کې ناسته کباب خوري دلته سات یې درته وکړي یا نه والا نه سره ګیري داسې نابوسي یې ځان تېر باسي تېل باسي هغه به هوټل ته راغلی جلال الدین اکا جلال الدین اکا هغه ته هوټل ته راغلی دا چېرته ده دا د لوګر کابل په لوی سړک امزه یې نه صافان د کوم شي صافی د بابوس کې قدرمنو دوستانو دغه غږ داسې کله کله د موږ په مایک کې یو مشکل داسې غږ تاسو ته صحیح نه درځي دې څنګ کې کښېنم ډېره بښنه غواړم چې فرمایش دې ورکړی ده کابلي قابلي کوم قابلي مزاري لوګري ازبکي د هغه ازبکي قابلي کې څه شی دي غواکې خلالي داسې کوفته د تا چې خوښي دما کابلی کا خوښیږي کباب سجی هر څه د دغه هوټل هغه دغه مالک برخورد سره څنګه ده خپلو هغو سره مېلمنو سره او آیا دلته انصاف او پاکي و صفایي موجوده یا نه ماشاءالله برخورد هم صحیح ده انصاف او پاکي صفایي ښه موجوده ده دلته د دې خلکو هدف د پیسو پیدا کولو ده که د انډیوالانو پیدا کولو ده د انډیوالانو پیدا کولو هم ده او د پیسو پیدا کولو هم ده کومو کې ډېر زور کوي دواړه مروج روان دي یو ځای باید روان وي که نه دې له خاطر چې دغه مشتریان باید خفه نه شي وروره سره مې شي دلته څنګه راغلی لوګر ته او چکرۍ راغلی وم دلته په جسره کار و جمعې ورځ وه مونږ څه چکر به ولګېدو پیسې خو به دې په چا نه وې دلته که دا بعضې خلک دا جنجالونه دي ملاکه مو موټر اخیسته و فان دې رانه کړه بېرته راکوز شو موټر قیمت ورکوي دلته غلط موټر خرڅېده نه نه موټر قیمت هم و بل دغه مرچې ډېرې والی کېده یو بل ته څنګه ماچی که معامله وه مرچې معامله تا د ماچا معامله نه خوښېږي نه نه ما نه خوښېده ما ورته ځان لاړ شو او دلته زه خبر شوم داسې بعضې خلک هغه بدمعامله دي موټر خرڅي هغه موټر هغه اسنادونه صحیح نه وي پاک نه وي بیا نو سبا چې هغه څوک دعوا کوي په همغه ورځ باندې بیا دوی نه حاضرېږي نه نن په همدغه هوټل کې زه له همدغه موضوع نه خبر و دغسې ده همداسې ده چې فرمایش دې ورکړی او کباب مو وخوړه او د شیرین اخلاقي ما سره و شیرین اخلاقي باندې د دوه سیخه وخوړل نه نه خو د کات نه وړوکی ده مونږ د کات نه غاټ یو فکر ده دا خوراک دی د خوراک فرق دی او د فرق او د غیر پر امر اوسه ما چې د خوراک او زه وکم چې شی دې ډیر خوښیږي ولا چې ما خپل قبلي پلاو ډیر خوښیږي او سیخ کباب ډیر خوښیږي او په کور کې چې زیاتره یاره مونږ زیاتره خوراک د لوبیا ده کې وګورئ د سیخ کباب دې باندې وخوړ نه نه خو الحمدلله نه صفا کباب څو خوراک ډوډۍ و دوی دوه خوراک وه دوه خوراک ډوډۍ سورتي 300 افغانۍ چې مراتې وکړي بالکل مې کړه چې دغه شان فري مو وکړي ټول هر څه مو فري وکړي هیڅ پیسې نه اخلم هیڅ پیسې نه اخلم د 300 روپۍ راځي واو به راځي ته راځي وته چې راځي نو نو شکر ما سره تاسو خبره کړې نو یا ورته اخلم فور غړي پکې می ولا خبر پیدا ما سره پیسې نه موږ ته تاسو پیسې ورکړو ولا دغه اشپاز محمد
قدرمنو دوستانو اشپز ماما اینه ځان پټ کړی د لا بله خوا نه به ورسو اشپزخانې ته به ورسو اشپز به لږ وغږو وایي پمپ ته تښتېدلی دی ته راځه چې ورسو قدرمنو دوستانو دا ګوره مېلمانه دي دوی هم ډوډۍ خوري نوشي جان کې هغه ګوره 3 نفره حتما کوم چې کې دا ټکټر ورته وایي چې ورته ځمکې شکي که نه ورته چې وایي ټکټر دا ټکټرو والا دي ګوره خولېګانې ما چینایان خو د خولګانې سر کړي دي څوک په کول ته ګوره هغه نورستانی دا یو به نورستانی که نه حاجي صاحب او دغه دا بل به لوګری او بل به مان هغه د هغې ماما ته سړی بس دا ماما هم ښه په شریعت برابر ده والا دا راته وایي چې فرمایش دې ورکړی ده او څنګه دغه هغه د اریانا سوجي رستورانت ته راغلی فرمایش مې یې چرګ ورکړی ده او سیخونه شپږ سیخه خوراک 160 افغانۍ وایي دا لږه ناجایزه ده دا لږه ناروا ده 160 افغانۍ شپږ سیخه کباب کابل غونډه ځي کې 8 سیخه 10 سیخه په 100 افغانۍ ورکوي کندوز کباب ته داسې څو درنه واخلي ته خوشحاله یې بس دا راته وایه هغه چې څو دوی هغه خپل اصول دي نو او سوجي دې سوجي څو درنه واخلي 300 روپۍ په چرګه 300 دوی ویلي دي اوس ویلي دي 300 دا زر یې ګازر یې ته کومه بیا به چې سره نور خوري سوجي او د کباب سره بس ما سوجي بس راکړه وښ کړو د 2 نفر باندې خوري 2 نفر باندې قدرمن دوستانو په 2 نفر باندې دا خوراکي نوشي جان حاجي صاحب کو تکړه سره ده او د بعد من یا به پکتیا یا به خوسي د کوم پکتیا د پکتیا کوم رسوالي زازا زازي اړیو ته قدرمن دوستانو د چې د ستلارې په ګوره چې هغه بامبو کې او ول نفترو کې او زړغوزي کې ته دي جاي ادي مو زوی دا د خرمنی ته نه شمخیل لیوانای شمخیل شمخیل کې شمخیل حاجي صاحب راځو دته تعریف ته درته راځي خدمت یې متعلق لمبر دي کې د قدرمن دوستانو عارف ته سبره غلو عارف حاجي صاحب سره بیا د سینې نو موږ بعد زرغوزه ته وګوسی او زرغوزي را باندې وکړي ان شاء الله وګوسی وړای شي ان شاء الله موسم سره ډیر مننه قدرمن دوستانو دا غله د اشپز ماما ته راغلو اشپزخانې ته او اشپز ماما به وګورو دوستانو اشپز ماما که تکړه سړی واغله که تکړه نه ده سلام علیکم ورور څنګه کې خیر خیر ده محمود الله دا چې کې ده دا سره کمی سوچي دي ها انا چې پته سيجي ماشاءالله دي چې سوچي دي جالبا او چرګانو قدرمن دوستانو د چرګانو الفاظ وای ما خاص داره هغه سوچي دي داره الوا ونه پټي دا ګوره دا نوې موډونه دي دوستانو موږ څه خبره خو تمام ورځ په کابل ښار کې ګرځو دلته نمونه دي او دا چرګان دي وا د ګوره بیا د خپل کار کو بیرته دلته راځو قدرمن دوستانو اشپز راغی اشپز ماما چې دا جان جوړ قراریس ګوره که تکړه سړی ده ګوره بعد صبح کی ما رجع شکر آمدم همه دیگه چی کرده بودی سرش پود کرده بودی دادم بود ندیده حالی برای بینندان شما بده که چی رقم پرش پخته کردی ایرا توصیف همه هتل شما رو رستوران شما رو بسیار از دور جای صداش می عمل بریم قدرمن دوستان رو بوی سیاغه ده ازبکی قابلی جوړه کړې ده چې ډېره مزهدار کمرمانه کمره دې نږدې که او له نږدې نه غوری وکړه وریځې وکړه او د دغه سړي کفګیر نیول واخله چې څه رقم کفګیر دا یا غوره یا قابان ما یا قابان یکی دیگه جور کو یا چند نفر است دیگه جور کو قدرمن دوستانو داره ثواب مزید پر دا قابلی جوړي ګوره یا ثواب مزه است یا ثواب مزه است یک نفر دیگه از و تک سبب یالی بری و تک سبب جور کو بازی را توی تو کو خاکی دم یکی جور کو بری در توی ما برو جور کو چی رقم جور برو بشین دیگه ما اینجا ما میبینیم نه اصلا تو یکی را پر کو تو یکی را پر کو که کمی تواب مزه چی برنج چی رقم جور نامی چی است؟ نام ما دارون است از کجا هستی؟ ولایت فاریاب از کدام رسوالی؟ ولسوالی انقای خب چند سال میشه که دمی وطن یا رستوران کار ما اون ما دمی کار نشد دیگه امی چطور؟ ما دمی کار تکی امی آجی صاحب چطور تو رو پیدا کرد؟ ما 2 سال میشه که دایش صاحب 2 سال میشه
اسبیشت خوش است وقتی که تو میخوای که خانه بری دلش میشه که تو بری نه دلش نمیشه در آینده که اگر مثال یک کار خوب برات پیدا شود تو از حاجی صاحب تو میبری نخواد یعنی وفادار هستی بس است قدرمنو دوستانو دغه د دوه نفرو خوراک برابر کړه برابري ده او دا ډېر تکړه میلمانه پاله خلک دي موږ خو فاریاب ته ډېر تللي یو خو دا نوي ورغلي نه یو بیا به اوس تاسې لپاره به موږ درته برابر کړو تشکر از خودت دیگه هم گوشت که تو کدام دیگ بود و در بوده مشابهی روش میگه چی میگه روش ما نداشتیم خطرناک قابلی بود بیادر در کاروبارت برکت خب بگو هتل شما چند رقم خوراک و چند رقم خوراک میدین ما 3 رقم غذا داریم مرغ سوژی داریم قابلی داریم کباب داریم یعنی مردم اینجا دیگه شما سیر کنه میدارین تازگی اون دیده اوزرم کنه میدارین وراره سره مسی خیر سر نوم چیه نه نم زبیولا زبیولا کوم چیز زبیولا ولایت پکتیا مرکز کرده است سو کاله چیږي چې دغه هوټل کې ته کار کې 2 کاله کېږي حاجي صاحب یا څنګه د هوټل مشر له طرفه ته هغه تشکیل یا نه هغه دا څنګه چې ماشات او ډوډۍ او خوراک هر شی د خېری الحمدلله شکر خدا حاجي صاحب د کباب په خوله طریقه چیه ده د دوستانو گرمی می وسوه چرا از گردیز هستی هستم دیگه ولایت سر ببخشی قدرمن دوستانو فکر می بده خاطر امی کباب برای چند نفر چی کنی پخته میکنی برای 2 نفر حاجی صاحب بخند خب هر خوراکتان چند سیخ داره 6 سیخ حاجی صاحب 6 سیخ 6 بازی قیمت از چند است یک خوراک 160 روپیه حاجی صاحب چرا در شهر کابل 100 روپیه سوژی 160 روپیه حاجی صاحب گوشت فرق میکنه اینجا ما گوشت 450 روپیه میخریم فهمیدی گوشت از کابل چرا 80 رقم گوشت است اون گوشت صحیح است من گفتم فهمیدی حاجی صاحب گوشت فرق میکنه این ما گوشت گوساله نه اصلا کبابتان کم و زیاد است حتما از وا کم است شما زیاد است تو گپ است از او قیلوش یک ذره خورد است ما کلان است حاجی صاحب اصلا دوی که خبره ده ایره چند دفعه باید ملاق بیتی که تاکی پخته شود یه دیگه حاجی صاحب یک 7 دفعه ملاق بودی باید پخته شود یک وزیری که برای مشتری روان میکنی تو گرم روان میکنی که کم یخ شود روان نه گرم ده گرم بخوره کباب گرم ده گرم ازم سلام علیکم سلام وعلیکم سلام جوړ خیر سلام دوستانو د کمرمن له مخکې راځي چې څنګه کې هغه رښتیا هغه مشکلات لرو نوم دي چې ده نوم اسماعیل برید اسماعیل برید دغه څنګه د هوټل کې د څو کال کې کار کوي یار دې هوټل کې خدای کار کوي او زه روان یم د لین چلېږم او هر وخت راسم د یو جنانه کباب په خوي سره نن په سره دې وخت برید نن ته کومکی دلته نو وو کنه کومکی وته راغله ما او هغه سوره پر ته کباب لګل ته وسه یار تقریبا یار 50 نفر په سپور ناست ځانو ته لاړ دا وطندار ګوره هوټل کې خوراک کړی دا لیلیتار جوړ شوی دا او ځان سره چې راوړي دي دا چې دی راوړل کوک دا دلته کوک چې راوړل دا سره خوري راځه چې نه لاله د تا خوراک وګورو د تا کوک وګورو او خوړلې وګورو دا دوستانو د حاجي صاحب خوراک د سوسو پوس خوراک نه دا موږ چې په سره وګورو حاجي صاحب یا دغه زوی د کورارې د کاچې زوی د تر زوی مې ده د تر زوی ورته ټکسیان راوړلې د دې خاطر چې حاجي صاحب ودې د بختور سړی ده دا د ایوب ده موږ قدرمن دوستانو په اړیکه کې د چا میلمانه ولو که د سرطان میاس کې په موږ باندې د زمي انار وخوړل د میر ملک هغه ولو میلمانه ولو موږ باندې د شودو هغه وخوړل هغه درجی جوسی وخوړل دوستانو موږ د آریانا سوجي په رستوران کې دغلته په دغه رستوران کې د سخت میهمانوازي روانه ده زه نه پیږم مسیدار میهمانوازي د دې خاطر سنن مبارک ورځ د جمعه ده که دا دایم هم داسې ده نو موږ دغه سړی ډېر ښه تکړه سړی ده او مصروفه ده نو هر خواته چې لاس اچو لاس هم نه شعر نیوی نه شي دا ده کباب یې راوړ ګوره دا ده ګوره داسې کباب ورته راوړ دوستانو تراسه کمرمانه کباب ته ګوره چې دغه ورور ته کباب راوړ داسې کباب داسې ډېر ښه بریان شوی ده د خلکو خبره ښه په دا زغالو باندې د زغالو په اور باندې پوخ شوی ده او اوس ګوره دا سړی چی پې وراچي ګوري ورته ګوره مالګې پې وشیندله
ډېره ماچه اوسې بیا مرض درته پیدا کېږي ځه نور چې بې وراچې نه نور چې بیا چې خالي مالګه دې پې ور واچوله مرچ ورسره نه خورې دلیل یې چې ده معدې تکلیف لري قدرمنو دوستانو څوک چې د معدې تکلیف لري لږ باید شرم حیا وکړي لږ دا مرچو ترخو شیان وکړي دا خو ازوبلي یې که نه آینده یې خرابېږي قدرمنو دوستانو د موږ خپرونه همدومره وه چې تاسې ته موږ وړاندې کړه اوس به تاسې ته موږ عملا د آریانا سوجي رستوران هغه مهمانوازي وکړو چې دوی موږ ته ډوډۍ برابره کړې ده د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د آریانا سوجي په رستورانت کې ما او د خپرونې آخر ده نور ما ته هم د حوصله پاتې نه ده او د جمعې لمونځ رانږدې کېدونکی ده د داسې نسي سبب څوک اعتقاد نه کړي لاړ به سو دا ډوډۍ به مو خورو بیا به لمانځه ته لاړ سو د جمعې لمونځ نه پرېږدم خو موږ مسافر یو جمعې لمونځ پاتې ده که لرې ده خو خیر پات سره دا ډوډۍ به یو نوشیجان کړو یعنې په وږي نس باندې خو کار نه کېږي نو حاجي صاحب ډېر مهمانوازي کړې ده ماشاءالله ته ګوره چې دوستانو هغه قابلي چې ما په اشپزخانه کې در وښودله هماغه قابلي د موږ د دوه نفرو لپاره برابره کړې ده چې دې کې د غوښو د بیخي کموالی نشته د کشمشو او د ګازرو خلال هر شی دي او دا داسې موږ ته غوړی کې موږ دا نه پخېږي که نه هغه غوړي به په دې کې استعمالېږي که نه چې هغه د ازبکان استعمالېږي که نه سوجت ورته وایي کوم هغه دا یو او دا دوستانو سلات ده مزهداره سلات یې جوړ کړی د رومیان دي هغه دي بادرنګ دي مرچ دي او اول کاوو ده دا یې لوبیا او کوفته دا یې چکني دا نور شیان دا توده ډوډۍ او وراره یو دوه دانې پیپسي مې راوړه ښایي قدرمنو دوستانو دا باید پیپسي سره په دې خاطر وخوړی شي چې دا خوند یې ډېر شي نو موږ کله کله ډاکټران وایي دا پیپسي شوق ډېر مه کوئ خو له مجبوریته د پیپسي هغه خو چې دلته و مسافري ده او بل دغه لیلیتان هم ګرم راغلی دی که نه دغلته یو سپین کالی ناسته خو هغه نه غواړي چې خبرې وکړي خو یعنې ده نه زه نظریات اخلم دی ما څه دي چې ووایي قدرمنو لیدونکو بیا هم سلامونه او نیک هیلې د ګزارشونو په سلسله کې د احمد فرید ستانکزي هغه ته د غاښونو کلینیک مخې ته ولاړ یم او تاسې یې ګورئ چې ماشاءالله ښه ډیزاین او ډیکور لري او ښه خدمات هم لري نو زه غواړم چې نن لاړ شم او وګورم ډاکټر فرید ستانکزی چې مصروف ده دی کوم ډول غاښونه ترمیمولی شي یا کرلی شي یا د غاښو په اړه ما د ده نه په ځینې سوالونه او پوښتنې به ولرو هیله ده چې دغه برخه هم تاسې وګورئ ما سره اوسئ ډاکټر صاحب ستانکزی صاحب یې یا نه قدرمنو دوستانو ستانکزی صاحب عملا مصروف ده دلته لکه چې کوم مریض باندې کار کوي غاښونه به کوم عوارض لري اوس به لاړ شو دننه او دی به پیدا کړو چې دی چا باندې کار کوي او د سره به بیا د خبرې ولرو نو دا د چا چې غاښ ماتي یا غاښ یې ترمیمي دغه وخت کې دی صحیح غږېدی نه شي نو مسلکي کار کوي که نه بیا هم موږ سره اوسي قدرمنو دوستانو ستانکزی صاحب ناسته شاید موږ خواته ده موږ به لږ دی لږ هغه کړو السلام علیکم ډاکټر صاحب سره مسي صاحب کړه خیر هم ده ډاکټر صاحب ډېره بښنه غواړم خبرې خبرې ډېر په تکلیف نه وي چې ډېر په تکلیف نه وي لکه خو وغږېږو د مریض په اړه باندې موضوع دي د لیدونکو ته به هم د مخې ته وکړي په خپل ځان لیدونکو ته وګورځه زه ډاکټر فرید احمد ستانکزی ما کلینیک دلته لوګر کې مرکز کې کوچ سنټر کې 2 منزل کې نو مریض راغلی د غاښو مشکل وه نو انشاءالله به کوو ستانکزی صاحب په دغه تفصیلاتو باندې لیدونکو ته که معلومات ورکړي دې خاطر چې یو چا ویلي وی دی دی وایي هغه د کابل پوهنتون لپاره زه په 19 کال کې 1919 کال کې د کابل پوهنتون دولتي نه فارغ شوی یم او له یو امتحان کېښودل شوی په نامه د اګزیټ اګزام هغه مې پاس کړی او په پاکستان کې مې کار کړی ده او هند کې مې کار کړی دواړه کې مې فلوشپ کار کړی قدرمنو دوستانو مسلکي ډاکټر دی اوس به نو د ده نه عملا به وګورو دوستانو چې سره هم غاښونه د ترمیمي او د
غاښونو په اړه باندې که لږ معلومات ورکړي چې څو ډوله غاښونه هغه لري مهارت لري چې هغه یې په ترمیم کې جوړ کړي. غاښونه خو په مجموع کې هر مریض ځان ته خپل مشکلات لري، نو کوم غاښونه چې مثلا کریس وهلي یا په حساب دی په عامیانه ژبه ووایه چونجي وهل یا پوسیدګي ورته وایي، نو یو هغه غاښونه چې مریض په درد راسي نو هماغه تداوي کوو او تونسي ورته کوو، مثلا چې غاښونه یې کاږه واږه یې مثلا یا امپلانټ ته ضرورت وي، غاښ یې بیخي نه وي، موږ غواړو چې غاښ ورته کېدو په حیث یو مثلا د هغه لکه په مصنوعي په شکل باندې هلته خپل امپلانټ ورته کېښودل کېږي، غرس ورته وایي، یعنې په حساب دوه غاښه نه خرابېږي چې مثلا تراش شي لکه پایه چې نیسي یا برج جوړی هغه برج په حیث باندې هغه نه کار کوي، مستقیم کوم چې کې غاښ نه وي مثلا دلته اوس غاښ نشته نو دلته مستقیم موږ بیا امپلانټ عملا کولی شو چې اوس وګورو اوس خو د ما د مریض د امپلانټ کارونه اوس مریض ته ما عملا کوم کار قدرمنو دوستانو ډاکټر صاحب به وګورو چې څه رقم کار کوي، دې خاطر چې زه ډېر علاقمند یم چې ډاکټر صاحب لږ تاسې ته لږ عملا په خبرو سره تشریح کړي. هم کار دې کوه هم تشریح کوی دا مریض ته بل ډاکټر کار کړی و، اوس راغلی دی ما ته د مشکلې دروازه ویلې چې ما ته تکلیف شوی و، د هغه غاښ غواړم چې جوړ کړم، نو درد ورته کوي، هغه طبیب چې ورته ویښي پانچماني مواد ورته ایښي دي هغه زه څه کوم، نو بس هغه نه بعد یې بیا له خیره تداوي کوئ او پوښ کوئ. څه کوئ ډاکټر صاحب او داسې لیدل کېږي چې مجهز ټول وسایل لري واشه سرې او هغه یې هر څه مکمل شته، نو کوم امکانات چې دلته پکار وي مریض ته هغه ټول شته راسي. او د OPG سیستم هم لري چې دلته په کومه جوړ کړي د مریض کوم مریض ته چې مثلا هغه د زړه تسکین شي په حساب نو هغه په غاښ عکس ورته په غاښ کې ورله کامره کې اخلو په سکرین کې اخلو ورته ورله کامره کې ورته ښیو، یعنې دا غاښونه ته کولی شي چې ټول دا کې ټول ورته ترمیم کړي. تلیفون چېرې ده چې ګل کړم ډېر بخښنه غواړم. قدرمنو دوستانو ډاکټر دغه ته ډاکټر وایي، مستانکزی صاحب نو مسلکي سړی دی، داسې خلکو ته تاسې راځي غاښونه دې ترمیموئ چې خوند درکړي او غاښونه عمر زیات شي. دا خو د غاښونه په بدن کې څومره مهم دي او څومره حفاظت وشي څنګه حفاظت؟ والا غاښونه خو ډېر زیات مهم دي، د انسان په ژوند کې خو د غاښونه ډېر زیات په ډوډۍ کې رول لري، حتی په هاضمه کې رول لري، ډوډۍ سړی ونسي خوړلی نو د دې تکلیف ورته پیدا کېږي، نور مشکلات پیدا کېږي، ډېر ضرور دی، ډېر اړین دی. او داسې لیدل کېږي چې ډاکټر صاحب د محافظتي سیستم دې ډېر ښکلی برابر کړی دی، خاطر مخه دې پوزبند دې ټول شان دی اچولي دي، حتی یو داسې زرې دې هم ایښی ده، دا نظر دې چېرې دا بابت دا خشي د ورته وایي نو دا خو ځکه چې مریض ته موږ کار کوو کېدای شي مریض د ډپریټمنټ یا مثلا کوم د شی مخ ته رالوځي مثلا د وینې وي هغه دا ټول به نو په دې خاطر باندې دفاع لپاره خپل ځان لپاره ډېر مهم دی. لږ به دا مریض هم ګوره سړی به شي څنګه دلته راغلی او خوشحاله دی ډاکټر صاحب کار څنګه روان دی؟ ډېر څنګه خوشحاله یو ډاکټر صاحب ته خو مخکې زما ورونه غاښونه پرې ډک کړي وو، بیا زه مې ورور راوستم او هغه د کار په جریان کې ته خو به په تکلیف شوی نه یې؟ نه انشاءالله بیخي درد نه دی. او هغه د پیام دغه هېوادوالو ته چېرې چې مثال د غاښونو په محافظت کې دوی توجه نه کړي او بالاخره غاښونه پیام مې هېوادوالو ته دا ده چې همیش باید د غاښو حفاظت وکړي، ځکه که څوک غاښونه ونه لري هضمي تکلیف ورته پیدا کېږي، هر څه تکالیف ورته پیدا کېږي، او د چا چې غاښونه خراب وي ډېر کوشش وکړي چې ډاکټر صاحب ته راشي او خپل غاښونه ورباندې ترمیم کړي. ماشاءالله ماشاءالله. قدرمنو دوستانو تاسې لږ وځنډېږئ او ډاکټر صاحب به تاسې ته عملا خپل کار او فعالیت درښیي، نور به دوی نه غږوو دې له خاطره چې د کار وخت دی، د کار په وخت کې د مریض او د ډاکټر خبرې کول ضروري لازمي نه وي. خیر خیره ده خرابي ده خیر سرکره تم وروره سره مې سي خیر خیره ده خرابي ده خیر خدای وکړي صحتمند اوسئ. اوس به لاړ شو دې ته چې تاسې څنګه دلته د ستانکزي صاحب هغه ته راغلي خیرات وکړو؟ والا ما خو خپل ورور مې مریض ده، غاښونو تکلیف ورته بیا مې راوسته، اوس فلحال
ډاکټر صاحب سره ده ماشاءالله ستانګزی صاحب په کار کې نو بیخي نوم لري چا درته ویلي چې ستا رییسي صاحب ته راسه هغه لکه پخوا ورته ورسره مشتري وي که چا درته صفات ولا نو پخوا نه مشتري ورسره ماشاءالله نن سبا دغه میډیا ډېره پرمختللې ده میډیا له لوري موږ تعقیب کړی ښه د میډیا له لارې د معلوماتو موږ پیدا کړي دي ډېر ښه او وروره ته څوک یې زه ماشوم راوستی دا غاښ یې درد کوي غاښ یې چونچي ویلی ده که مال ده سره چینجي ویلی ښه چونچي ویلی ده څو ورځې کېږي چې دی په تکلیف ده یو ورځ به کېږي نو څنګه دې ستانکزی صاحب پیدا ستانکزی صاحب پوښتنه مې وکړه د ایم جي ډاکټر د کابل پوهنتون نه فارغ شوی ده نو خلکو یې صفت کاوه زه یې تکړه ده څنګه دا وسایل یې څنګه دي وسایل یې صفایي الحمدلله اوس صفایي ډېر مخکې مو مریضانو ته راوستي دي د تا مریض و هغه د لږ څه په کار لاندې ده کار پکې هو د ما مریض څه ده د نخونه کې ده نو اوس کار فلحال کار پرې روان ده غاښ یې څه مشکل درلودی غاښونه زیاتره غاښونه چې دوی څه دي سوري وو یعنې پارسمان ته ضرورت درلود او یو دوه غاښه چې دي هغه د پوښ په جریان کې دي پوښ په لوګر کې ده په کوچ سنټر کې 2 منزل کې او زه سهار 8 بجو نه تر د مازدیګر 4 بجو پورې یعنې په هفتې 2 ورځې ټولو ورځو کې غیر له جمعې ورځې ډېر ښه ډېر ښه غیر جمعې ورځې نو او هغه ده هغه هېوادوال چې غواړي چې په کور کې خپله تداوي وکړي دا امکانات تاسې لري چې په کور ته ورسي ترمیم کې ورته یا نه کېږي هغه ښه کار چې ده باید کلینیک ته مراجعه وکړي په دې خاطر چې نو دا وسایل نه کېږي چې مثلا کور ته انتقال شي او ورته خراب شي ډېر نوم مې عارف خان ده فعلا موږ تاسې په کوم موقعیت کې او دا د چا ټانک ده موږ تاسې اوس لوګر ولایت کې خوشانه خطر بازار درویش ساحه کې موږ تاسې په لوګر پکتیا پمپ سټیشن کې ډیزل پټرول سوپر پټرول البته اوس خو عادي پټرول د دولت لخوا بند شوي دي سوپر پټرول او ډیزل دواړه خپلو هېوادوالو ته 40 ساعته خو یو خبره ده خلک وایي چې ډالر مثلا ډالر جګ سي تیل هم جګېږي او دا رښتیا هم ډالر سي جګ سي خو تیل په ډالرو اخیستل کېږي تیل هم حتما ورسره جګېږي اوس خو نه د ډالرو خبره ده ډالر هم په همغه خپل ځای ولاړ دي د تیلو ټیټېدل او جګېدل اوس زموږ په لاس کې نه دي اول خو اتحادیه لري موږ اتحادیه لرو د لوګر پمپونه ټول خصوصا ټول ولایتونه اوس اتحادیه لري او جماعت د موټرونو پارکینګ هر شی لرو وروره لیدونکو ته د تاسې د ټانک په سهولتونو معلومات ورکړه لومړی خو یو ټانک لپاره چې کار ده که نه پراخه ساحه ده او هغه موږ ښه پراخه ساحه لرو او بل 40 ساعته خدمات لرو خپلو هېوادوالو ته 40 ساعته موږ تیل کولی شو مثلا 40 ساعته هېوادوال راتللی شي چې تیل واچوي بل لکه د اودسو او جومات مسله مهم مسله ده په پمپ کې لوګر پکتیا پمپ سټیشن یو بل خوبي همدغه د 40 ساعته خپلو هېوادوالو ته شین چای له ګوړې سره 40 ساعته به هر څوک سي بغیر له دې نه چې څوک راشي تیل دې واچي دا بغیر مونږ خو دلته لږ د کاروبار د رومیانو کوو بیا دغه پمپ کې د لوګر پکتیا پمپ کې لکه دایم عموما موټر زموږ تیل اچوي ماشاءالله ډېر ښایسته تیلې دي او ډېر عرب جان خو ماشاءالله په اخلاقو کې دا قسمت داسې ماشاءالله اخلاق لري چې د دې په اخلاقو خو بیخي ختمه ده چې څومره صفت یې وکړو نو د دوی اخلاق دي چې دا موږ غوندې مشتریان راځي دلته تیل اچوي زموږ تقریبا 9 ګاډي موږ سره کار کوي عموما ګاډي زموږ ډېر علت خو یې دغه ده چې یو خو ماشاءالله د دوی ډېر ښه اخلاق ده ډېر ښایسته انسانیت کوي ټول عموما ډریورانو سره او ډریوران د دوی د تیلو نه ډېر راضي دي ښایسته تیلې دي په کیفیت ډېر برابر دي ماشاءالله د هر نګاه نه نو برابر دي مشکلات چیرې راغلی لوګر لوی پکتیاوال پمپ کا چیرې کې چیرې کې هغه ګوشکې د کوم پروړه کا ولې موټر کې نه چې کدا کور ته وړي نه دکان نه خبره کا هلته به دکان کې خرڅې د دوی برخور څنګه ده ښه ده تیل څنګه دي ښه تیل دي څوک خفه کېږي نه
نوم دې چی ده؟ احسان الله. ښه احسان الله وروره ته د دغه مارکیټ په اړه باندې د دغه دکان په اړه باندې لږ لیدونکو ته معلومات ورکړه. راضي وو شکر د لوګر شریف خلک تاسې نه کوم ډول خرید کوي یعنی ښه جنس اخلي که ارزان بیه جنسونه اخلي؟ د لوګر خلک چې دي والا ښه جنس اخلي دا بس ښه شیان پسې ګرځي او ښه شیان. د لوګر کوم هغه وطني هغه تولیدات تاسو سره موجودي په دکان کې؟ د لوګر چې دي وروره بادام دي زیتون پسې راته ستا نو د لوګر ډېر مالونه بادام نخود پسته هر شی به تاسو لري؟ هو ستا کولی شئ چې لږ موږ ته راوښیې دا چې دي وروره کوم بادام د لوګر دی راویښه بادام دي وروره راکته که قدرمنو دوستانو دا ډیره مهمه خبره ده دې خاطر چې د افغانستان کې بهترینه بادام د لوګر دی هغه ما یو رقم دی دا خونه انګشت عروس ورته وایي چشم عروس ورته وایي چې دې نوم چیرې دی؟ سونارا بادام هم ورته وایي وروره هغه بادام هم ورته وایي دته یواز کسې موږ وګورو کنه داسې دی وروره ښه بادام دی. دا سره ماتیږي سخت دي که اساني باندې ماتیږي؟ نه دا ډېر نازک بادام دی دا داسې دې وخوره څه کړه مزه لري نه لري او چارمغز هم لري دی هغه د لوګر؟ چارمغز ستا و چارمغز هم د لوګر ستا هغه هم راښودی سي؟ هغه دا اوس دا د سره نشته او دا خو مات هغه هم لري که نه مات کړي هغه بادام هم لري هغه کوم دي؟ هغه دا بادام دا وطني بادام دا امریکایي دي دا وطني. هغه کیلو په څو دي؟ دا په 350 او دا کیلو په څو دي؟ دا په 350 افغانۍ. قدرمنو دوستانو دا په کابل کې له 600 روپۍ نه کم نه ورکي بېشکه ده بېشکه ده. ښه سید الله د هغه په اړه باندې وغږېږه که دغه دکانداري په اړه باندې د دغه دکاندار خرید و فروش څنګه را تاسې ورنه راضي نه یې؟ دا خو زموږ همسایه ده موږ د هر وخت راځو او انشاءالله ډېر مناسب ریټ دی چلوي زیاتی کوي او ډېر ښه. دا بعضې دکانداران دي له لانډوالي نه او دوستي نه استفاده کوي که نه غلطه سودا خپلو مشتریانو ته ورکوي دا خو به نه لري؟ نه دا ډېر لیاس کوي موږ د راځو همسایه هم ده او انډیوال هم ده خو ډېر لیاس کوي. او داسې لیدل کېږي چې دی هم ترکاري خرڅي یا میوه خرڅي یا هم وچه او تازه میوې او هر شی لري نو سوپر مارکیټ ده که نه؟ سوپر مارکیټ د بیا د بازار ویني چې ریټ هم فرق نه ورکوي یو ریټ ده داسې لیاز هم کوي مثال 100 روپۍ 150 روپۍ چې ورته ووایه چې کم که کموي لیاز کوي موږ خو لیاز ډېر کوي خو هر سړی انشاءالله مشتري دی هر مشتري لیاز کوي. جګلدوی د لوګر ولایت یو تن مالکین د میوان پمپ زه خپله چون سابقه دار د لوګر پمپدار یم تخمینا شاید زه 15 کاله سیس زه د تیلو کار کوم او زه پمپدار یم او الحمدلله زه هم د فروش هم یم زه د پمپو ته تیل ورکوم تیل له مردوره نه راوړو او دلته پمپوالو ته کوي. دا خو تیل راتلل له منځونو تیل واقعیت مردو کې کنټرولېدل نه په مخکې سابق جمهوریت کې هر رقم تیل راتلل بیا له ورځې چې امارات راغلی الحمدلله اوس هغه بې کیفیته تیل بند شوي دي که مردو کې وو که پټرول وو که ډیزل وو هغه بې کیفیته بند شوي دي اوس سفریاک تیل په ډیزلو کې راځي چې دولت مني هغه نور مستندر باندې برابر دي او بې له هغه نه په پټرول کې 92 پټرول راځي چې د روسیې لخوا دي تاجکستان ازبکستان لخوا دي انشاءالله په کیفیت کې باندې تیل الحمدلله اوس دا موږ په لوګر ولایت کې اتحادیه لرو اتحادیه په همکاري د ښاروالۍ په همکاري د اتاقو د تجارت نرخونه اخیستل کېږي له هغه لورې تعینېږي له کابل نه موږ بیا هم 1 روپۍ او کله داسې وخت کېږي چې 2 روپۍ موږ کولی شو چې له کابل نه د موږ نرخ ارزان وي او هماغه با کیفیته تیل موږ دلته په 1-2 روپۍ ارزانه ورکړو. علت هم دا شی ده چې موږ داسې نه چې موږ ډېر ارزانه اخلو علت دا شی ده چې لوګر ولایت کې مثالا نسبت په کابل ته کرایې کمې دي کرایې کمې دي له دې لپاره موږ کولی شو چې تیل هم دلته خپل یو مشتري ته 1 روپۍ 2 روپۍ ارزانه ورکړو. نصارات معیار دا ده چې داخل د کاراتو باید یو پمپ له بل پمپ په اقل 500 متره فاصله ولري
داسې مخکې بې معیاره جوړ شوي هغه مخکیني دي فعلا اجازه نه ورکوي او د کار د باندې سوي باید لا اقل 2 کیلومتره فاصله ولري چې لري د کرناټک 15 کیلومتره باید فاصله یا چې سبزه تاسې د ټانک هغه امکانات شي دي د کوم صورتونه لري ویښې لیدونکو ته زموږ ټانک الحمدلله دا ټانک د هغې موټر شوي ده او دا نور ستاندارد دغه کله چې ښکاري دا مناره دا جومات ده دا د پمپ د ساحې سره سریښ ده او جامع جومات هم د تابع جامع جومات هم ده دا جومات ده الحمدلله دا جومات هم ده چې دا پمپ ده په دغه دا ویل دا ډېر پخوانی په ټانک ده د ده ټانک الحمدلله شاید دغه یو هغسې د ده ټانک 15 کاله کېږي چې دا ټانک ما جوړ کړی او له ده نه مخکې دا مینا پمپ دلته نور پمپونه دي ما کاته هم الحمدلله یو بل پمپ د هغه په نامه دی سبحان الله هغه به نوی جوړ شوی دی هغه نوی جوړ شوی دی هغه یو 4-15 کاله کېږي دا تقریبا 15 کاله کېږي چې دا پمپ ما دلته جوړ کړی او تاسې ښار ته به نږدې مې نو ګلعالم ته هو الحمدلله موږ دې منطقې ته شوی دا هغه مرکز د پلیالام د دروازې نه چې راتېر شي دغه اول پمپ ده په دې چپ لاس کې له کابل پاسه راځي موټر شوي د تاسې ده که نه موټر شوي هو مربوط د پمپ ده زموږ تقریبا اکثر ممکن ممکن متدفعات د تیلو کیفیت خو څنګه ده نسبت پخواني خاطر چې پخوا به لا خلکو شکایت کم شوي با کیفیت لري چې اوس د تیلو کیفیت په برخه کې څومره حکومت کار کوي تاسې څومره تیل با کیفیت کوي الحمدلله فعلا خو نظام جوړ دی او پمپونه او هر څه څارل کېږي په بازار کې پمپونه چې دي اکثره د دولت لخوا څارل کېږي ډېر کیفیت د پخوا نه ډېر ښه شوی دی یو خو ډېر مخکې هغه د بازار توجه دا کم کړی دی بلې وجې ډېر قیمت هم لږ جوړ شوی دی هغه ده ټانک د بیا رغونې او د سمسورتیا او د کار د ډیزاین لپاره ډېر خاطر دوستانو چې موږ کله په دا چاره صاحب ته داخل شوو دا ټانک موږ ته ډېر ښایسته کار صاحب باناس ما باندې سکینه اوس یې سره ټول او ډېر خاطر موږ دلته تاسو سره الحمدلله په کیفیت کې په قیمت کې په هر څه کې ډېر پمپوز ښه زموږ یو پمپ ډېر کوي ټول پمپونه کوي ټول ښه کیفیت وړاندې کوي خو تاسو ته معلومه ده بس دلته د ملي کابل لوګر سړک دی دا سړک انشاءالله چې نور هم بل سړک جوړېږي او بل سړک هم دلته تېرېږي تاسې منتظره دي دې چې دا د لپاره منتظر یم چې دا سړک لپاره تېر شي بس فعاله کړې دي هغه هم د خیر په دغو ورځو کې د پالوي را بس صرف هغه سړک